د اذان نیوز قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. ملګرو ملتونو د افغان زیانمنو سره 10 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي سرپرست استازي او دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الاکبروف د پکتیکا ولایت د زیانمنو کسانو سره لیدلي دي. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې زلزله ځپلو ته خوراکي توکي، سرپناه، نغدي پیسې او نورې مرستې رسولي. نوموړي وړاندې تر دې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له امله اوښتي زیانونه تر هغه څه ډېر ښودلي وو چې په رسنیو کې اعلانېږي. هغه ویلي چې دغه زلزلې ډېر خلک اغېزمن کړي چې نه یوازې د ملګرو ملتونو بلکې د ټول نړۍ د هیوادونو د بنسټونو مرستو ته سخته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې څو شپې وړاندې خوست او پکتیکا ولایتونو کې د 6.1 ریختر تازه ملګري ملتونه وایي چې له افغان زلزله ځپلو سره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د بشردوستانه مرستو د همغږۍ ادارې یو چا مشر مارتین ګریفیث په یو ټویټ پیغام کې ویل چې دوی د افغانستان پر پیښه خواشیني دي. د ده په وینا ملګرو ملتونو پرېکړه کړې چې ژر به له افغان زلزله ځپلو سره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي او دغه مرسته به د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو ادارې ته وسپارل شي چې ژر په افغانستان کې ولګول شي. د ملګرو ملتونو نورو اداراتو بیا وار د مخه په سیمه کې لومړنۍ مرستې پیل کړي، خو ټینګار کوي چې ټول زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو بهیر روان دی. څو ورځې مخکې زلزلې په خوست او پکتیکا کې ګڼې سیمې ولړزولې چې درانه ځاني او مالي تلفات یې اړولي دي. ګڼو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د مرستې ژمنې کړې دي.